باجوړ سراج خان ایم پی ای داغه د زوی سره عابد او خالد سره زمونږه د درنګ معاهده شوې وه. هغه له مونږه درنګ ورکړی، مونږ د قوم نه اخیستی و، بیا م هغه له په انډیوالۍ باندې ورکړو. تقریبا 2015 نه 2021-20 پورې مونږ سره هغه نه حساب کتاب وکړو او نه را سره کېناست. خالد او د عابد سراج خان والد سراج خان باجوړ ایم پی ای هغې مرسته کوي، د هغې ملګرتیا کوي او هغې په ایم پی ایتوب په وجه باندې زموږ نه د هغه په زیاتي زورورتیا باندې راوړي، حساب کتاب ته راسره نه کښېني. بل زموږ د جماعت اسلامي ته دا درخواست دی چې دا ایم پی ای سراج خان باجوړ دا د ده لاسونه کوم ظالمانه لاسونه دي هغه دې ونیولی شي یا دا د پارټۍ نه لرې شي. بیا د هغې نه زموږ عموما ایجنسۍ ایم پی ایګانو ته ایمنیګانو ته دا درخواست دی چې باجوړ ایم پی ای زموږ سره ظلم زیاتی کوي، د زامنو مرسته کوي او موږ سره حساب کتاب ته نه زامن کښېني او نه په خپله باندې راځي. دا د مهرباني وشي چې زموږ دا د ده لاس دې ونیولی شي او زموږ ملګرتیا دې د مظلومانو وشي او موږ سره د جرګې حساب کتاب ته کښېني. که چېرته داسې نه کېږي نو موږ به دې نه مخکې ځو وزیر اعلی هاوس ته ورځې ته موږ به خپل درنه کوو. نو مهرباني دې وشي زموږ د جماعت اسلامي او عموما د ایجنسۍ امپیګانو ټول ته دا درخواست دی د سوال په جزانه چې دا ظالم دې لاس ونیولی شي، دا موږ سره سخت زیاتی ظلم کوي، دا موږ سره نه خبرې ته کښېني او نه را سره څه حساب کتاب کوي. سټام دی او د قوم نه معاهده موږ سره شوې ده او ګواهان موږ د هغه چې کوم دی موږ په سپینکي تنګي کې د قوم نه اخیستی و او دا معاهده موږ سره شوې ده. بیا موږ سراج خان ته ورکړی و په دغه باندې په ملګرتیا باندې. د سراج خان د په هغه وخت کې ایم پی ای نه، اوس ایم پی ای هم دی او بیا زامن چې کوم دی هغه نومونه هم په دې کې شته دی. خو بیا په چې کوم د ایم پی ای توب نه پس چې کوم دی په دې باندې زموږ نه داسې قبضه وکړه چې اوس موږ ته حساب کتاب ته هم نه کښېني. هر څومره کسان چې ورلیږو نو هغه اوس هسې اخوا دېخوا کوي، کله نن او سبا ورسره کوي او په هغې خبره باندې هېڅ قسم عمل درآمد نه کوي. نو موږ دې ټولو مشرانو ته دا درخواست کوو چې د دې خبرې دي یعنې موږ له یو څه حل راویستلی شي. موږ خو غریبانان خلک یو، دا خو موږ د خپلې غریبۍ دپاره نیولی و. اوس هغه د خپلې امپیاتوب نه دا غلطه پیدا اخلي چې د خپلو بچو هغوی په غلطه طریقې سره سپورټ کوي او مطلب دا دی چې زموږ هغه کوم چې مشران دي نو هغه هم زموږ خبره چې کوم د صحیح طریقې سره غوږ ورته نه ږدي. نو برای مهرباني موږ ټولو مشرانو ته، امپیاګانو ته، ایمنیاګانو ته دا درخواست دی چې دا خبره د زموږ مخې ته وچلولی شي او زموږ مرسته دې وشي. او که چېرته زموږ د دې خبرې مخنیوی ونه شو او مرسته ونه شوه نو بیا به ضرور موږ دې خبرې ته راپاڅېږو، د خپل مال د حاصلولو، د خپلې حصې د حاصلولو دپاره به بیا مخکې موږ ځو او وزیر اعلی هاوس مخې ته به بیا موږ درنه کوو. نو موږ ټولو ته دا خواست دی چې د دې خبرې د زر تر زره حل راویستلی شي. موږ اوس یې معجزانه دا درخواست کوو چې دا خبره دې په خبرو باندې حل کړی شي او موږ سره دا سړی چې کوم دی جرګې په سیسټم باندې موږ ته خبرې ته کښېني.